د پراختیایي پروژو د پلي کولو پر دوام لوګر کې د 9.5 میلیون افغانیو پر ارزښت 3 بېلابېلې پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلین وایي په دغو پروژو کې د محمد اغې ولسوالۍ له سپید څنګ سیمې څخه تر تیرې پورې د ترافیکي نښو ځای پر ځای کول، د سلګونه متره په اوږدوالي د کابل پکتیا لویې لارې پر څنډو د اوسپنیزو کټارو لګول او د مرکز پل عالم اړوند التمور سیمه کې د 150 متره په اوږدوالي د لوړ وزن اندازه کوونکې تلې د شاوخوا سړک پخول شامل دي چې د ټولګټو وزارت له بودیجې د ټولګټو ریاست په همکارۍ د 9.5 میلیون افغانیو په ارزښت په 3 میاشتو کې بشپړې شوي او موخه یې د ترافیکي پیښو او د لویې لارې د ویجاړۍ مخنیوی دی. دغه پروژې قیمت 7.5 میلیون افغانۍ ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت لخوا تمویل کیږي او په 3 میاشتو کې تطبیق شوی ده. او دویم پروژه چې ده د التمور ترازو د دواړو خواو د کانکریټي سړک ده چې 150 متره طول لري او قیمت 2 میلیون افغانۍ ده. په دا ټول د څلورنیمو کلو کې چې د افغانستان کوم باسازي سوی او روان سوی او اوس هم روان ده، د هغوی د 20 کلو خدمت د امارت د 4 کلو په اندازه باندې ونی او نه د خپل سترګو باندې وینو. بلخوا موټر چلوونکي خوښ دي او زیاتوي چې د دغو اوسپنیزو کټارو او ترافیکي نښو لګول د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې مهم رول لري. په دې ساحې کې د بره نه چې موټر راتلل نو دې ساحه نه به موټر اوښتل لاندې سړک ته بتلل، نو اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه کار وسه چې دا د ډېرې خطر نه بچ شول. موټر مخکې به په دې ځای کې دا شی نه و، شباس چې لا بړه خویدلو لاندې به غورځېدلو موټر. د کابل پکتیا لویه لار د هیواد یوه له مهمو ترانزیټي او لویو لارو څخه ګڼل کېږي چې د 4 ولایتونو اوسیدونکي پرې تګ راتګ کوي.